بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو میلمنو ته چې دی نو په خیر راغلی. انتظامي مشران هم ناست دي، پولیس افسران هم ناست دي، خو کومې خبرې چې زموږ مشرانو وکړې، خاص کر عبدالرحیم صاحب او نورو ملګرو، نن چې کومه ورځ ده نو یقینا دا ډېره د خفګان ورځ ده او دا موږ ته د دې ورځې چې دی نو هغه یاد موږ ته تازه کوي چې کوم شهیدانو کومې قربانیانې ورکړي دي د سوات د امن دپاره او د سوات په امن په جوړښت کې کوم کردار ادا کړی دی، نو د هغې په وجه باندې نن دلته موږ ټول چې دی نو په کلاو فضا کې دلته خپلې هلې ځلې کوو. دلته ټوریزم چې دی نو ډېر زیات په پیک باندې دی او هغه ژوند چې دی نو واپس راغلی دی. دا د دې پولیس د قربانیانو چې دی نو هغه سیله ده. د عام خلکو د سوات ولس هم په دې کې ډېرې غټې قربانیانې ورکړي او خاص کر بیا موږ د میډیا کم نمایندګان زموږ ملګري ناست دي، شهزاده علم شیرین زاده کم نور ملګري دي موږ د دې ټولو حالاتو چې دی په خپله دا موږ په سترګو باندې لیدلي دي، دا هر څه موږ ته ورکړي دي. هغه وخت موږ ته اوس هم یاد دی چې پولیس شهیدان چې دی نو په خپله د هغو په دماغو کې چې دی نو هغه الوتي وو، کم چې د هغو سره کم زیاتیات شي هغه په الفاظو کې بیانول نه دي، ځکه چې کله هغه اوس هم موږ یادو نو په وجود باندې زما اوس هم غونه زیګ زیګ کېږي. او کله چې عبدالرحیم صاحب خبرې کولې نو یقینا ځکه چې هغه حالات زموږ د مخې تېر شوي. کله 2014 کې زه موږ یو ایکسچینج پروګرام کې امریکې تللو او هلته ما په خپل یو کانفرنس و هغې کې موږ دا حالات بیانول د سوات د پولیس حوالې سره چې کم ظلمونه دلته شو، کم بربریت شو، نو د هغه ځي صحافیانو سره چې کله موږ شیر کول نو هغه حیران وو او د هغه الفاظ دا وو چې تاسو هلته روغ څنګه پاتې شوي. نو دا حالات چې کوم په موږ باندې تېر شوي دي یقینا د هغه په الفاظو کې موږ بیانولی نه شو، خو دا زموږ په شریکه باندې په ګډه باندې اوس ذمواري جوړېږي چې موږ د دغې خپلې شهیدانو د قربانیانو چې دی نو هغه قدر وکړو او په سوات کې هغه حالات بیا را نشي، ځکه چې دا یوازې د پولیس کار نه دی، دا زموږ په شریکه او په ګډه باندې ذمواري جوړېږي چې دغه امن موږ برقرار وساتو. که دغه موږ امن برقرار وساتو نو دلته به اکنامک اکټیویټیز هم کېږي، دلته به نورې هلې ځلې هم کېږي او دا علاقه به چې دی نو هغه به مخ په وړاندې باندې ځي. ډېره زیاته مننه. تھینک یو سو مچ.